کولمو یا وړو کولمو په هکله خبرې کوو. سمال انټسټاینز یا کوچنۍ کولمې. کوچنۍ کولمې کله چې د معدې پایلوریک سفنکټر خلاصیږي، د کوچنیو کولمو لومړنۍ برخه یا ډوډینم شروع کیږي او د کوچنیو کولمو آخري برخه الیوسیکل جنکشن یا هغه ځای چې کوچنۍ کولمې نورې بالاخره د غټو کولمو سره یوځای کیږي تقریبا 6 متره په بالغ انسانانو کې اوږدوالی لري او په 3 مختلفو برخو باندې کوچنۍ کولمې زموږ په وجود کې ویشل شوي دي. لومړۍ برخه یې د ډوډینم په نامه یادیږي، ډوډینم. دویمه برخه یې د جیجینم په نامه یادیږي او د کوچنیو کولمو آخري برخه ایلیم نومیږي چې بالاخره د الیوسیکل جنکشن په واسطه باندې نښلي غټو کولمو سره. دا د کوچنیو کولمو لومړنۍ برخه ده او له دې ور اخواته بالاخره کوچنۍ کولمې له معدې سره یوځای کیږي. دا ډول معده هم مرۍ سره د ګسټرو اسافیګل جنکشن په واسطه باندې نښلول شوې ده. دا شوه سټمک یا معده، دا مرۍ یا اسافیګس. د مرۍ او د معدې ترمنځ چې کوم شیردان یا جنکشن ده دته ګسټرو اسافیګل جنکشن ویل کیږي. ډیری وخت تیزاب له همدې جنکشنه پورته مرۍ ته راځي او د دلجوشۍ یا د معدې د ایشېدو یا د مرۍ د سوځېدو سبب ګرځي. دا ساحه د پایلوریک سفنکټر په نامه یادیږي ځکه د معدې پایلوریک برخه همدا ده. د پایلوریک سفنکټر یا شیردان نه کوچنۍ کولمې شروع کیږي تقریبا تر دې ساحې پورې چې الیوسیکل جنکشن نومیږي دوام کوي. الیوسیکل جنکشن داسې یوه ساحه ده. دا زموږ غټې کولمې دي، سیکم برخه ده، دا اپنډکس ده، دا الیوسیکل جنکشن ده، یعنی وړې کولمې بالاخره خپل ایلیم بخش کې د سترو کولمو سره د الیوسیکل جنکشن په واسطه باندې یوځای کیږي. تقریبا په بالغ انسانانو کې 6 متره طول لري. د انسان په وجود کې وړې کولمې ډېرې مهمې او اساسي دندې لري چې د هغو په هکله حتما خبرې کوو. د ډوډینم ساحه له دې ځایه شروع کیږي، تقریبا دغومره ساحه ډوډینم ده. اثنای عشر یا ډوډینم ډیری وخت د پیپټیک السر یا د اثنای عشر زخمونه په 2 ساحو کې منځته راځي. اثنای عشر یا ډوډینم د بلری چینل سره یا د صفرا کیسې نه د راروانو محتویاتو سره په سی بی ډي باندې وصل شوی دی، یعنی د سی بی ډي په نامه دغه پایپ یا ډکټ راځي او د تریخي محتویات د کولمو لومړنۍ برخې ته یا ډوډینم ته راوړي. دویمه برخه له دې ساحې شروع کیږي چې جیجینم نومیږي او د ډیرو خوړو هضم او جذب په جیجینم او ایلیم او ډوډینم کې سرته رسیږي. راځو په وړو کولمو کې اساسي 2 ساختماني برخې دي. یعنی که موږ د کوچنیو کولمو دا ساحه راواخلو، زوم یې کړو، څه چې پکې ګورو لومړی انټسټینیل ویلای په نامه سټرکچرونه دي. انټسټینل ویلس یا ویلای دا لکه د ګوتو غوندې پورته ولاړ ساختمانونه دي د کوچنیو کولمو په میکوزا کې. که دا ساحه راواخلو، زوم یې کړو، نو په مایکروسکوپ کې داسې لیدل کیږي. که دغومره ساحه یې واخلو او نوره یې هم د مایکروسکوپ لاندې زوم کړو، نو هر یو یې داسې یو ساختمان لري. دلته د اپیتیلیم حجرات دي په هر ویلس کې، سمپل کالمنر اپیتیلیمز دي. دغه اپیتیلیمونو د اپیتیلیم دغه حجراتو ته انټیروسایډز یا د کولمې کوچنیو کولمو د اپیتیلیم حجرات هغه ساختماني او مهمه حجرات دي چې د جذب، د ترشح او د کنټرول ټول وظایف پکې سرته رسول کیږي. دا سمپل کالمنر اپیتیلیم ده، سمپل
کالمنر یعنی د کوچنیو کولمو دا ساحه مو زوم کړله له داخله که وګورو میکوزا دغسې فولډونه لري او دا فولډونه معمولا د دې دپاره دي چې سرفیس ایریا زیاته شي او د هضم دپاره ډیر اسباب د جذب او د هضم دپاره ډیر اسباب مساعد وي په کوچنیو کولمو کې که دا ساحه یې راواخلو زوم یې کړو هغه ساختماني حجرات پکې په دا شکل باندې پراته دي د دې ترڅنګ دویم مهم سټرکچر چې په کوچنیو کولمو کې پیدا کیږي هغه انټسټینل ګلنډز یا د کوچنیو کولمو غدوات انټسټینل ګلنډز ته په ځینې کتابونو کې لیبرکونز کرپټس یا کرپټس اف لیبرکونز هم ویل کیږي انټسټینل ګلنډز دا د ټیوب په شکل یعنی په داخل د کولمو کې که همدغه زوم کړې ساحې خپلې وګورو نو زموږ دا یو ویلس ده تر دې ساحې په ویلس باندې بیا غږیږو چې څومره مهم حجرات پکې دي دلته پورته چې کومه ساحه داسې راځي په مایکروسکوپ کې دا د انټسټینل ګلنډز یا د کوچنیو کولمو د غدواتو یا د لیبرکانز کرپټس مایکروسکوپیک ساختمان ده یا هیستالوژیک ساختمان ده چې معمولا په سرطانی امراضو کې د حجراتو نوعیت او د حجراتو شکل مطلق بدلیږي دلته هم سمپل کالمنر اپیتیلیمز دي ولی یو څه تفاوت پکې د ویلس په اپیتیلیم په تناسب لیدل کیږي په کوچنیو کې په لومړیو کې د دغه حجرات چې دي د دوی هغه د نمو پروسه یا مایټوسس ډیره تیزه روانه وي څومره چې د مایټوسس پروسه مخکې ځي دغه حجرات بالغه کیږي او بالاخره انتقال کوي تر دې ساحې پورې کله چې دلته را رسیږي د حجره نو د انټیروسایډ په نامه یادیږي د انټیروسایډ په نامه نور یو بالغه د اپیتیلیم حجره ده او دغه انټیروسایډ معمولا شیډ اوټ کیږي مطلق له دې ساحې بالاخره چې کله وخت پوره شو بالغه شوله غوسیږي او د کوچنیو کولمو لیومن ته غورځیږي د کوچنیو کولمو داخل ته ټول هغه انزایمونه او د هضم دپاره مساعد مواد چې په داخل د انټیروسایډ کې دي هغه په کولمو کې د هضم او د جذب سره خپله ورسپارل شوې وظیفه سرته رسوي راځو په کرپټس کې یا په دې ساحه کې ډیر مهمه حجرات دي مخکې مو ویل چې دا ساحه مایکروسکوپ کې وګورو نو داسې یو شکل لري یوه حجره د ارجنټفین په نامه یادیږي ارجنټا د کوچنیو کولمو په اپیتیلیم کې چې د ویلای په نامه کوچنی سټرکچر ده په هغه کې ارجنټفین په نامه حجره په ځینې کتابونو کې دغه ارجنټفین حجراتو ته انټیرو کرومافین حجرات هم ویل شوي دي چې توجه مو ورته انټیرو کرومافین حجرات د دغو حجراتو وظیفه ډیره مهمه ده د انټرنزیک فیکټر په نامه مواد جوړي انټرنزیک فیکټر او دا انټرنزیک فاکتور څو مهمه او حیاتي وظیفې لري یو خو د وینې په جوړښت کې ونډه لري هیموپایټیک وظیفه لري هیموپایټیک او بله مهمه وظیفه د هیموپایټیک ترڅنګ هیموپایټیک فنکشن د میکوبالامین یا ویټامین B12 په جوړولو کې یا په سنتسس کې او جذب کې ډیره مهمه ونډه لوبوي دغه انټرنزیک فیکټر میکوبالامین یا د ویټامین B12 په ساخت و ساز او جذب دواړو کې مهمه رول لري یوه حجره د انټیرو کرومافین په نامه یا د ارجنټفین په نامه په ویلس کې یا په دې کوچنیو ساختمانونو کې موجوده وله د مهمه وظایف سره چې بالاخره د وینې په جوړښت کې د ویټامین B12 په جوړښت او سنتسس کې رول لري بله حجره د گابلټ په نامه یادیږي مثلا دا د ویلس ساختمان ده دا پکې هغه اپیتیلیل حجرات دي د ارجنټفین حجرې ترڅنګ د گابلټ په نامه حجرات موجود دي پکې او د گابلټ حجراتو مهمه وظیفه
ګابلټ سیلز. د ګابلټ حجراتو وظیفه د میوکس په نامه ترشحات دي. میوکس یوه لزجي چسبناکه سریښناکه مایع ده چې د کولمو داخلي بخش پوښلی ده. یعنی دا زموږ کولمې دي. میوکس لکه یوه پرده او سریښناکه پرده د کولمو دغه میکوزل اړخ مکمل اخلي او پوښي. ځکه د کایم کې موجود تیزاب، کایم یعنی په معدې کې خواړه سره د تیزابو مکس شوي دي او کولمو ته راستول شوي دي. دغه میوکس مواد دي چې په خوړو کې موجود مخرب عناصر نه پرېږدي چې زموږ تر اپیتیلیم او تر حجراتو پورې راورسیږي. نو دا د میوکس وظیفه ده. میوکس هم د ګابلټ په نامه د اپیتیلیل حجراتو نه تولیدیږي. بله ډیره مهمه حجره چې په دې اپیتیلیم کې موجوده ده هغه پینت په نامه یادیږي. پینت سل. د پینت سل تر ټولو مهمه وظیفه د ډیفنسین په نامه د موادو تولید ده. د ډیفنسین دا سایټوکاینز دي او وظیفه هم د میکروبونو د جراثیمو او د اجنبي موادو سره جنگ او مبارزه او د هغې له منځه وړل دي. یعنی زموږ په کولمو کې نچرل انټي مایکروبیل ده، طبیعي انټي مایکروبیل ده چې زموږ د وجود د حجراتو په واسطه باندې تولید کیږي او جوړیږي. دا شو د کولمو د ځینو حجراتو نه هغه مخصوص ترشحات چې د کولمو په وظایفو کې ډیره مهمه ونډه لري. که همدغه ساحه د مایکروسکوپ لاندې په دا ډول باندې مطالعه کو، ګورئ تاسو په دې تصویر کې شاید وګورئ د کولمو دغه ساحه زوم شوې ده. د مایکروسکوپ لاندې ګورو چې په کوم شکل باندې لیدل کیږي. دا انټسټینل ګلنډز دي یا دې ته کرپټس اف لیبرکونز وایي او د دې وظیفه د کولمو سرفیس ایریا یې زیاته کړې ده د جذب او د هضم دپاره ښه فرصت دغه ساختمانو او دغه کوچنیو جوړښتونو مساعد کړی ده. دا ویلس ده یا انټسټینل ویلای ده او په دو کې هغه مهم حجرات دي چې مخکې مو ورته اشاره وکړله. درې ډوله حجرات ول چې میوکس یې جوړوه، انټرنزیک فیکټر یې جوړوه او د انټرنزیک او میوکس سره د ډیفنسین په نامه مواد تولیدول چې د انټیبیوټیک خاصیت درلوده. کوم اپیتیلیم چې دلته موجود ده د سمپل کالمنر اپیتیلیم په نامه یادیږي. یعنی زموږ کولمې هم لکه د معدې له څلورو دیوال له څلورو لایو یا له څلورو غوښینو پردو جوړ شوی ده. لومړۍ پردې ته یې میکوزا وایي. میکوزا هغه لومړنۍ غوښینه لایه یا پرده ده چې د کولمو داخلي دیوال یې پوښلی ده. په هغو کې په میکوزا کې لومړۍ برخه د اپیتیلیم په نامه یادیږي او دا لومړنۍ برخه د اپیتیلیم. اپیتیلیم یو ډیره مهمه او کوچنۍ پرده ده د حجراتو. دا زموږ د اپیتیلیم پرده ده. کوم حجرات چې پکې موجود دي د کالمنر سمپل کالمنر حجرات دي. د دغو حجراتو په سر باندې کوچني مایکروسکوپیک جوړښتونه دي چې هغو ته مایکروویلای وایي. مایکروویلای او د دغو مایکروویلایو وظیفه د کولمو په مخصوصو حرکاتو او د کولمو په ترشحاتو کې ډیره مهمه ونډه لري. مایکروویلای که مایکروویلای هم وګورو د مایکروسکوپونو لاندې نو د دوی هم د جوړښت حجرات هغه اپیتیلیم حجرات دي، سمپل کالمنر حجرات دي. د میکوزا لاندې موږ د یوه بله لایه لرو یا یوه بله غوښینه پرده لرو چې سب میکوزا ورته ویل کیږي. د سب میکوزا لاندې یوه بله کوچنۍ غوښینه پرده د کولمو په دیوال کې موجوده ده چې هغه د مسکولرس په نامه یادیږي. مسکولرس د کولمو د دیوال هغه غوښین حجرات چې مایچې او عضلې پکې دي، د وینې رګونه او د اعصابو رګونه پکې دي، ډېر په
ډیری په دې مسکولرس کې لیدل کیږي. او اخري د دیوال اخري غوښینه پرده هم د اډونټیشیا په نامه یادیږي. د اډونټیشیا او د مسکولرس د دې دوه پردو ډیره وظیفه د کلمو د حرکاتو ده، او د لومړیو دوو پردو وظیفه د هضم او د جذب ده، ځکه ډیری غدوات او حجرات په همدې ساحه کې تولید کیږي. د کلمو د ترشحاتو په هکله به مفصلا خبرې کوو.